په دهلی کې یو عالم دی بزرگ دی شاه عبدالرحیم دهلوی رحمت الله علیه یو ځل په لاره باندې راته یو ورکوټي کوترې په ګنده اوبو کې پروت و د یخنۍ نه ګړګوزې وي راپیده غریب ده چې ورته وکتل دا هم د خدای مخلوق دی نو د ګنده او پلیتۍ نه په ګرمو اوبو یې پاک اوچې که او بیا پې د پاسه کپړې واچولې او ګرم یې که وی دا هم د خدای مخلوق دی ورکوټي کوترې دی او پاک یم که او ګرم یم که دې مخلوق سره د شفقت وکړه اوس د دې بدل به الله ورکوي یو ځل د جمعې مانځله شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه را روانو په لاره کې یو ډنډ راغی او د هغې ډنډ په منځ کې یو نری پوله ده په هغې پوله باندې خلک ځي اوس دی چې په دې پوله ورګډ شو نو د هغې بل طرف نه یو سپی راغی مخې ته راغی نو دیم ودرېده او سپی هم ودرېده لږ ساعت ودرېدل نو بیا دې سپي ته وایي چې دې اوبو ته ته کوشه پوله نری ده دواړه پې بچ کېدی نه شو نو ته اوبو ته کوشه دا اوبه ګنده دي او زه به په دې پوله پورې وځم لږ ساعت خاموش ولاړ ولا ناګانه دې زړه کې راله چې دا سپی راته وایي چې د خدای نیکان بزرگان خو د بل آرام او راحت له ترجیح ورکوي په ځان باندې نو تم د خدای باندې او د پیغمبر علیه السلام امتي نو ته ما ګنده اوبو ته کوزې په خپله نه کوزېږي دې زړه کې راله چې دا سپی ما ته وایي چې ما کوزې ته نه کوزېږي ته کوشه که نه نو بیا دی وایي چې دې سپي ته وایي چې ته خو مکلف نه یې او زه انسان یم زه مکلف یم نو که زه دې ګنده اوبو ته ورکوشم نو دا خپې به مې ګنده شي او ورسره دې جامو ته به مې ګنده څاڅکي راشي نو د جمعې د مانځه ټیم دی نو په دې پاکولو به وخت لګي او که ته دې ګنده اوبو ته ورکوشي نو تا باندې خو مونځ روژه حج زکات اسم پته نشته ته خو حیوان یې نو په حیوان خو څه عبادات نشته دی ته مکلف نه نو که ته کوشي خیر دی که نه نو لږ ساعت پس په زړه کې بله خبره راغله چې دا سپی وي ما ته وایي چې ته که دې ګنده اوبو ته کوشي او ستا جامو له څاڅکي ورشي یا د خپو باندې د ګندګي ولګي خو یو لوټه اوبه به پرې واړی که نه خو که زه کوشم نو ستا په زړه کې به لویي راشي چې دغه د دې مې کوس که او زه په اوچه پاتې شوم نو چې دا ستا په زړه کې کومه لویي راله نو د اوو سمندر اوبه پرې واړوه نو ستا د زړه نه د ګناه دغه خیرې به لرې نه شي د زړه نه به دی د تکبر دغه نجاست لرې نه شي د اوه سمندره پرې واړوې نو پاکېږي نه او دا د دنیا ګندګي ده خو یو لوټه اوبه به پرې واړوي یو پوټې به ناوخته شي نو فوراً دی ګنده اوبو ته ښکته شو سپي ته یې لار پرېښوه سپی لاړه بیا خپل ځای ته راغی ځان یې تیار که مانځه ته مونځه شو بیا ورته خوب کې وویلي شو چې عبدالرحیمه تا زما په مخلوق کې یو ورکوټې کوتري باندې رحم کړی و چې هغه ګندمو او یخنی هم کېده نو پاک دیم که او ګرم دیم که نو تا زما په مخلوق باندې رحم وکړه هم د هغه د جنس نه مې درله راولېږه او د هغه بل سپی د هغه په ذریعه مې تا ته هدایت وکړه ته مې د نجاست نه بچ کړې د لویه او د تکبر د نجاست نه مې بچ کړلې که زړه کې د دقه ګندګي راغلې وه چې تا ځان لوی ګڼلې وې نو ستا نیک اعمال به برباد شي نو زړه کې به عاجزي راولې اگر که نور زناور وي هم نو چې نورو زناورو ته ځان له زړه کې عاجزي راولې نو دا انسانان خو د خپل وروڼه دي همجنس دي نو دوی سره هم ډېر په عاجزۍ میلاوېږه
د غرور او د تکبر چال چې دی نو دا پرېږده. دنیا کې بنده سره مال زیات شي نو د دې مال په وجه باندې ده کې بیا یو نشه را پیدا شي، دته بیا نور بندیان نه ښکاري. دا فرعون چې خراب شوی نو دیم د مالدارۍ نه خراب شوی. اول غریبو بیا مالدار شو، چې مالدار شو نو د انسانان ورته داسې بیکاره ښکاره، آخر کې د خدای دعوه وکړه. نو دا ټول هر څه د دې مال د دې نشې نه و. کبر په مال مه کوه، ځان له جنجال مه کوه، داسې ښکارېږي دا جهان دی جوړ د پلار دی. کبر غرور مه کوه، فرعوني کار دی. نو د دې مال په دې نشو کې فرعون شو، د خدای دعوه وکړله. نو دې سره زړه کې دا راوله چې زه بنده یم، زه خو د دې خاورې نه پیدا یم، او په دې دنیا کې که زه هر څومره اوچت شم خو آخر بیا به دې خاورې له ځم. نو چې دې خاورې ته لاړ شم نو همیشه دپاره ختم به نیم، دې خاورې نه به مې بیا راوباسي، نو د زوړ کردار به رانه بیا تپوس کوي. نو بس دې خاورې ته خیال کوه. بنده چې دې سجدې له ورشي نو دغه ځای کې دې موږ ویل چې زه خو خاورو ته لاړم، دې خاورې ته به حقیقتا یو ځل ځم. نن خو مې هسې تندی په ځمکه پروت دی، خو بیا به همیشه خاورو کې پروت یم. نو د مال دا نشه بیا سړی خرابوي نه. بعضې نشه د فایدې وي، بعضې د نقصان وي که نه. لکه ډاکټر چې په یو خاص مقدار کې مریض له نشه ورکړي خو هغه د ده د فایدې وي، او دا پوډریان چې کومه نشه وکړي نو هغه د نقصان ده. نو نشه سړی خرابوي. او داسې د ډېرو نیکانو خلکو سره ډېر دولت او خو هغوی په طریقه پوهېدل، هغوی نشې نه خرابول. پاړو مار رانیسي، لوبې پې کوي، او تم مار راونیسه چې هغه سات دې مړ کړي. نو دا کم خلک چې په طریقه به د مال نه پوهېږي نو دوی دپاره مار اژدها ده. ټک وله ورکړي بس د زهرو ډک کې مړېږي. چې چا له اول چل ورځي هغه لاس کې راونیسي، څه ورته نه وایي. نو دا نیکان بزرګان خلک دوی ته که مال راغلی دی نو دې مال خراب کړي نه دي، ځکه د دوی نظر خو په الله وي. مولانا جامی صاحب یو ډېر لوی عالم دی، بزرگ دی، ملا جامی، عبدالرحمن جامی. دی د یو نیک پیر په تلاش کې و چې زه ځان له یو نیک پیر وګورم بیعت ترې نه وکړم. نو دته چا وی چې عبیدالله احرار چې دی نو دا یو ډېر بزرګ سړی دی، هغه له لاړ شه. عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه لاړ او دا عبیدالله احرار په دربار ورغی. چې ویې کته نو هغه داسې و لکه شاهي دربار، هر څه د دنیا پکې ډېر زیات و، مال حال نقشې بل شانتې وي. د چې وکته دا خو زه خطا شوم، زه خو راغلی یم چې ځان له یو پیر وګورم، دا خو یو دنیادار سړی دی، ټول د دنیا مال حال دی. دی شاعر هم خولې له یې څه الفاظ راغلل، وی نه مردا نسک دنیا دوست دارد. هم څه سړی وي چې د دنیا دا مال دی دوست کړي وي، دا به څنګه سړی وي؟ دا رسېدلی سړی دا شي؟ نه مردا نسک دنیا دوست دارد. او د هغې خانقاه او د هغه پیر صاحب دا طرف نه داسې لاړ اړخ ته جومات ته پرېوته. شپه کې خوب ولیده، د قیامت ورځ ده، خلک د قبرونو نه راپاڅېدل. عبدالرحمن جامیل د قبر نه راپاڅېد، حساب کتاب له چې ور مخکې که نو راګیر یې که او دوزخ طرف ته یې روان که، خولې پې راماتې. په ده باندې یو هیبت ته چې دا خو مې اوس دوزخ ته روان بوځي. دې کې عبیدالله احرار را روان دی، چې ویې کته نو فرشتو د الله سره پرېږدی، دا خو زما میلمه دی، ما نه راغلی، زما میلمه دی، پرېږدی. د هغوی نه یې را خلاص کړ، د دوزخ نه یې بچ کړ. دی د خوبه را پاڅېده،
سهار مانځه نه پس عبید الله احرار ته مخامخ شو. هغه ته عبدالرحمن جامی تا پرون یو نیم شعر ویلی دی، تا څنګه ویلو؟ د سترګې ښکته کوي صاحب معافي غواړم، ما چې څه ویلو هغه زه نه پوهېدم، ما په ناپوهتیا کې خبره کړه، زه معافي غواړم. وایي نه تا چې څه ویلو هغه ته زما مخکې بیا ووایه. خوبونو پسې مه ځه ښه، خوب پسې مه ځه. څه دې ویلي وو؟ نو دی ورته ډېر معافي وغوښته، نو هغې نه پس ورته ما وی چې نه مردانست که دنیا دوست دارد. نا ورته دویم شعر ورپسې داسې ووایه اگر دارد برای دوست دارد. هغه سړی نه دی چې هغه مال دوست ګڼي، او که مال ورسره او د الله د رضا دپاره یې ساتي، نو هغه مرد دی. نو دا نیکان او بزرگان دوی سره کمال وی، نو دی د دنیا د خلکو پشان دی، په دې مال باندې نشه کېږي نه، مال د دوی د الله د رضا دپاره وي. نه مردانست که دنیا دوست دارد اگر دارد برای دوست دارد. اوس یې شعر پوره شو. هغې نه پس بیا د عبدالرحمن جامی د عبید الله احرار سره بیعت وکړ او الله وله یو لویه درجه ورکړله. نو الله پاک ستا زړه ته ګوري، ستا د ظاهري عمل تم نه ګوري. په ظاهره کې دي چې ستا عمل ښکلي وي، خو نیت دې ورسره ښه ني، نو دې عمل ته نه، زړه ته دې ګوري او نیت ته دې ګوري. نو چې نیت صفا شي نو هر څه آسان شي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو د ټولو نیتونه د خپلې رضا دپاره وګرځوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.